تاسو دغه وګورئ. ای بغیرته ای شرمېدلې ای اجرا ای بغیرته ای سپک بچیا روجه ده بغیر خپل غین په لایف کې ښکاره کوي، مکمل پرتوګ نه وباسي. په پښتو ژبه خبرې کوي، وایي چې زه افغان یم، زه پښتون یم، زه افغان یم. او تاسې ورځئ هغه سپورټ کوئ. که چیرې زه اوس زه د خور مور کنځلې نه کومه، خو ستاسو غونته بې غیرته تخم په ټول نړۍ کې نشته. ستاسو غونته بې ناموسه تخم په ټول نړۍ کې نشته چې دا رقم خلک تاسو سپورټوئ. سبا ورځ اسمان ته جګئ، بیا هغې باندې کینګ نوم کېږدئ، هغې باندې نه پوهېږم کینګ دی او باس دی او پرنس دی او پرنسس دی او نه دغه نومونه په کېږدئ. دغه ستاسو شعور دی، دغه ستاسو لعنتیانو کار دی. بیا ما ته غږېږي چې تا د افغان نوم وشرموله. ما داسې کار کړی په ژوند کې، ما که کنځلې کړې وي، ما هغو خلکو ته کنځلې کړې دي چې دوی په دوی کې ما یو څه لیدلي دي. زه خر یم چې یو افغان ته پورته شم کنځلې وکړم، داسې بې احترامي چټیاټ وغږوم یا چټیاټ ښکاره کړم. لږ زره وشرمېږئ، په ځان کې لږ زره غیرت پیدا کړئ. که رښتونې سره تاسې پښتانه یئ، که رښتونې سره مسلمانان یئ، که رښتونې سره افغانان یئ، لږ زره په ځان کې شرم پیدا کړئ. دغسې خلک مه سپورټ کوئ. او دلته بیا وایي چې والا د هغه لپاره کوي، د څه نومېږي نه فیمس کېدل لپاره دا خبرې کوي، یا هم هغه بخیلي لپاره. زه به دې خرکو سره څه رقم د بخیلي وکړم؟ دا جګي غڼو ښکاره کوي، هلته نجونې ناستې دي. پرېږدي هغه نجونې بدپدر د هغه نجونو لعنت شي، بدپدر د هغه بل ګل خان لعنت شي. ولې په زرهاو نور افغانان ورته ناست دي. وګورئ هر څه د دې نه وروسته چې زه یې کومه داسې په نره یې کومه. نه والله که چاته نور وګورمه، نه والله که چاته که څوک ژاړي، که څوک خاندي، که څوک تف لعنت را باندې وایي، چې هر څه کوي، هر څه مې چې زړه ولا هغه کوم دې نه وروسته. زما مخه نور څوک نشي نیولی. سر مو خلاص شو، ورشئ دغه سلا کې بیا ما ته راشئ.